یو منځګزار چې په اولنۍ قاعده کې په هیر سره درود شریف شروع کی، آیا دغه منځګزار به درود شریف پوره کوي او کنه پوره کوي، او آیا دغه منځګزار به سجده سهو کوي او کنه به کوي. ګران کتونکو چې کله یو منځګزار په 3 رکعاته منځ باندې یا په 4 رکعاته منځ باندې ودرېدلو، په دې کې چې کم د 2 رکعاتو نه وروسته تشهود راشي، اولنۍ قاعده راشي، په دغه تشهود باندې دغه منځګزار کېناستو، دغه تشهود شروع کی، تحیه شروع کی او تر هغه عبده ورسوله ته ورسوي، او دغه منځګزار په هیر سره درود شریف ویلو، یعنی اللهم صل علی محمد الفاظ ویل، یا چې دغه درود شریف مکمل ویلو. خو چې کله دغه منځګزار ته په دغه دوران کې چې د درود شریف شروع کړي او د تریات چې دا خو زما اولنۍ قاعده ده، نو په دغه دوران کې به دغه منځګزار درود شریف نه پوره کوي، چې په کوم ځای کې د تریات شي دغه منځګزار به ډایرکټ ودرېږي او 3 رکعت به شروع کی، او بیا چې کله دغه منځګزار دغه خپل مونځ سر ته رسوي، که هغه د 3 رکعاتو مونځ وي که هغه د 4 رکعاتو مونځ وي، چې کله په آخرینۍ قاعده باندې کینی او بیا د آخرینۍ قاعده التحیه وی تر هغه عبده ورسوله پورې، هغې نه وروسته بس صرف یو طرف ته اخري طرف ته سلام وګرځوي او سجده سهو به وکړي، نو دغه کومه غلطي کومه خطا چې دغه منځګزار په منځ کې کړې وه هغه به د برابره شي او دغه منځ به صحیح شي. خو که چېرته دغه منځګزار په غلطۍ کې په قاعده اولا کې، یعنی په اولنۍ قاعده کې هغه عبده ورسوله نه وروسته درود شریف ویلو او بیا په آخر کې سجده سهو ونه کړه، نو دغه منځګزار مونځ نه شي، دغه منځګزار به دوباره د خپل مونځ اعاده کوي.